मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद, अरे ईद मुबारक ईद, 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 अरे ईद मुबारक ईद, 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 अरे ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद. حاتم احمد اختیار وای روجې دې څو خوړلې دي؟ روجې خو مې له خیره سره 29 نیسلي دي. نیسلې دي رنګ خو دې داسې لږ تازه ته وای اوس تازه بس دا د روجو خپل برکت دی. عبدالعظیم داسې خراب دا راته ووایه دا روجو خراب کړی که داسې بل څه کیسه او جی روجو کې به ډنګ کارونه چې عایش کې سټي مټي خو نه ده ته څنګه دا خیم جی هسې لږ یم نوم دې څه دی؟ زما نوم مجاهد و. دا شوی دی نه راغلي نو مخکې نه مصلا کړې وه اختر نه مخکې چې چکر لګوم نه جی سلام نه وکړې بس دیګ راغلی وي چکر له ځو ما خپل خو بیا پزولی راوستم داسې څه ټپه ده رسېدله چې چاربې داسې کیسه چې عایش کې اړو چکر شوی دی سکی شوي خو اوس سره وینم ښه دی داسې چا پسې خفه راته ښکاري څه زړه ته دې څه غم اچولی دی کولې اوس خو خاندل اختر ورځ ده خو لکه خپله سا وختونه وستوي شي کنه وړو راوستی پیسې خو دله ډېرې نه دي لګولې بسکټ ډېر مزېدار دي که چای ډېر زمونږ د پښتانه خو چای ډېره مزه کوي خو دوره نه کوي زمونږ دا چای نه ښه دی ډېره مزه کوي الیکشن انتخابي نه ده نه د پښتنو نه ما ته خو جاوید نسوار د پښتنو نه ښه یاره هم خبره دې صحیح ده خو چې داسې ورسره نه وي داسې ګپ دی چای بس کې او بسکټ پکړې د بسکټ بس کې چای پکړې چای بسکو بسکټ پکړو ما خیر روزو باندې مازغه کار کوي د کنده کې ملګری ګڼ راغلي که یوازې راغلي ډېر ښه ملګري راغلي تقریبا ما کې له ډېر راغلي پاس محمد په خوا کې نه نه چې خپله خوشحالي دا هم نه بس دا به ووایو چې ماسپښین کې ډېره زیاته ګرمي یا د مازدیګر کې راځي یا د سهار او زمونږ دلته چې ډېره دا غوښتنه چې زمونږ ځای کې بجلي جوړېږي زه پونټی یم جي او جي زمونږ ځای کې بجلي جوړېږي جي او زمونږ په ځای کې بجلي نشته او جي ټول ورځ کې چې په 24 ګنټو کې یو ګنټه بجلي دونه نه جي او جي او زمونږ خو دغه غوښتنه عمران خان هم زمونږ دغه غوښتنه ده موږ وویل اوس هم عمران خان له ورکړی دی خو په نرم له ورکړی اوس هم ورسره ولاړو بیا به هم ورسره ولاړو چې کوم مطلب په بایک وغیره باندې راځي ګاډو باندې راځي هغوی ټوله پکار دي د سلو سپیډ سره راشي مطلب احتیاط سره راشي د اختر موقع دا ده چې خدا نخوا د اکسیډنټ یا صاف د معاملې نوم دې څه دی الطاف بای سترګې د شنې دي او څوک درته دا نه وایي چې دا خطرناک دي خلک یېرېږي هو خو یېرېږي معلوم نه هم ډېر خلک یېرېږي الطاف بای د کوم ځای نه راغلي مټون مټون بره مټون دا د کوم ځای دی ګودون کې مټون چوک نه دی اغېزمان ټوپای کې دی کوم تحصیل ټوپای دی او ګودون کونسل کوم یو سوال وی د اختر خبرې پرېږده اختر لرې دی جانانه بې اختره دیدن راوړه دیدن اختر دی زه هم سټډي کوم چې 12 کې یم 12 کې او جی څه سټډي کې میډیکل سټډي کوم میډیکل او جی ډاکټر به جوړېږي جی بالکل دا ټوپای دی چېرته اخیستی دی دا اوس دلته یو ملګري هم واخیسته دي په څو دی واخیستی همداسې پرې راکړه ښه ملګرو دې ځای را سره یو ملګری ولاړ دی ښکلې ډکې سترګې یې تورې کړي دي رښتیا راته ووایه سترګې دله چا تورې کړي مور مې او ویښته دله چا غوړې کړي ویښته مې راغله